محسن داور محکمې ته وړاندې شوی دی. سلام، وخت په خیر، راته ستړي مه شئ. له دې مطلب تر شریک کېدنه مخکې چې زموږ چاینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چاینل ضرور سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داور د پېښور له مرکزي زندان څخه د بونو ځایي محکمې ته بیول شوی دی چې نوموړی په محکمه کې پر ده لګول شوي تورونه سپیناوی وکړي. د پی ټي ایم پر دې مخکښ مشر محسن داور پاکستاني پوځیانو تور لګولی چې ګواکې د شمالي وزیرستان په خړ کمربند سیمه کې د وزیر او د نورو پلویانو پښتون کې پر پاکستاني پوځیانو برید کړی و او په نتیجه کې 15 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو چې محسن داور د همدغې تور د سپینولو په موخه د بڼو ځایي محکمې ته بیول شوی دی. له وړاندې د خړ کمربند پیښه کې محسن داور او علي وزیر د پوځ تورونه بې بنسټه بللي او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې پاکستاني پوځیانو پر پی ټي ایم ډزې کړې وې چې په پیله کې د دوی 13 تنه غړي شهیدان او تر 15 پورې نور ټپیان شول. د خړ کمربند له دغې پیښې یوه ورځ وروسته په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه ویډیو خپره شوې وه چې د شمالي وزیرستان د خړ کمربند په سیمه کې پاکستاني پوځیانو ناڅاپي د پی ټي ایم پر غړو مسلسل ډزې کوي او په حقیقت کې هم دا معلومه شوه چې پاکستاني پوځ او ریاست د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو بې ځایه تورونه لګولي وه. د شمالي وزیرستان د خړ کمربند سیمې د پیښې په لومړۍ ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ مشر علي وزیر پاکستاني پوځیانو نیولی و او په وزیرستان کې د 8 ورځو د زنداني کېدلو وروسته یاد ریاست ته د پېښور مرکزي زندان ته ولېږدوه چې تر نن ورځې په دې زندان کې شپې ورځې سبا کوي. علي وزیر د نیول کېدو وروسته محسن داور په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ریاست پر ضد مسلسله توګه احتجاجونه وکړل، خو د ولس د خیر لپاره داور په خپله پاکستاني پولیسو ته تسلیم شوی ځکه چې له یادې سیمې وتلو او راننوتلو لپاره حکومت څوک نه پرېښوه او ګڼې ستونزې پیښې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داور دا مهال یو ځای د پېښور په مرکزي زندان کې پراته دي. 2 ورځې وړاندې علي وزیر د بڼو ځایي محکمې ته هم وړاندې شوی و، خو د قاضي له نشتون له امله د هغه قضیه یو بیا د جون پر 20 نیټه سبا محکمې ته وړاندې کیږي. نن محسن داور هم له مرکزي زندان څخه د بڼو همدغې ځایي محکمې ته بیول شوی دی. داسې هم ویل کېږي چې نن په محکمه کې قاضي هم شتون لري او شاید د محسن داور پر تړاو پرېکړه وکړي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د خړ کمربند له پیښې وروسته د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د پاکستاني ریاست پر ضد احتجاجونه اعلان کړي دي او لا هم روان دي. داسې هم ویل کېږي چې د پی ټي ایم پر مخکښ مشر علي وزیر باندې پاکستاني پوځیانو سخت تشدد کړی دی. علي وزیر د محکمې وروسته بیا زندان ته لیږدول شوی دی. مننه دوستانو چې دا مطالب مو راسره ولیدل. که دغسې ښکلي او جالبو مطالبو شوقیان یاست نو ضرور زموږ چینل ته راسئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوسنۍ ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بل مطالبه یې خبره پر چې تاسو ته زه ریږم. تاسو ته ښه وخت. د خدای په امان.